80% تخفیف راغلی، خو بیا هم مشتریان یا خریداران نشته. هر کس که حالا فعلا یک لنگی یا کلاه ریش دراز می داشته باشد، خلق راضی خرید کوي نه کوي. خلق معتدل آقا زیادتر بیخی صفر طرفی شود. فعلا مال اصلا نیست و امید هم نیست که دیگه ما مال می‌بینیم. سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو دا ځل راغلم د ډیرو دوستانو او مینوالو غوښتنه وه چې ګلبهار سنټر ته ورشئ په کابل کې او د ګلبهار سنټر تازه وضعیت موږ ته راوښایي. دا هغه ګلبهار سنټر دی چې دلته به چې مازدیګر او ماښام کې راغلی نو خلکو رش نه بډک و. اوس چې تاسو ګورئ نو ماښامی دی او څوک نشته. تاسو په خپله ګورئ ولې نشته؟ ځکه د نظام تغییر هم راغی، اکثره خلک بیکاره دي او اکثره بیا له هیواده بهر تللي دي. نو تازه وضعیت به د ګلبهار سنټر تاسو ته په دې خپرونه کې در وښایو. د دوکاندارانو سره به خبرې اترې وکړو، همدارنګه د ګلبهار سنټر له بېلابېلو ځایونو څخه به تصویرونه راواخلو، تاسو ته به یې په خپله در وښایو. ملتیا مو کړئ او دا خپرونه موږ سره یو ځای وګورو. سلام علیکم. بخیر باشین. کاواله که مونږ ته ځان معرفی کړئ. قربان چم، اسم بنده سیدشفیع سادات، یکی از دکانداران فعال گلبهار سنتر می باشم که در بخش لباس کچول اسپورت کار میکنیم. دا د ژمي راورسېد، څنګه د کاروبارم چلیږي که نه؟ والا فضل خدا شکر است. خب مقصد نظر به شرایط فعلی، نظر به تقاضای مشتری ها که نظر به اقتصاد، نظر به بودجه جیب خودم گپ میزنن. فعلا کار ما اینه در حالت رکود است. از نگاه فیصدی برتان بگویم، از نگاه 100% یعنی 10% هم پوره نمیکنه. گرچه بسیار تشکری خاص از دفتر گلبهار سنتر میکنیم که در بخش کرایه که تمام کاری کردن، یعنی 80% کرایه ما را کات کرده، ما 20% فعلا کرایه میدیم، اما در حدود 20% ما نمیتونیم از نگاه فیصدی ما از نگاه کار ما کار روزمروزی ما ایره پوره کنیم. یعنی تاسو سره د دفتر له خوا همکاري شوې ده چې کرایه تاسو ته راټیټه کړې ده 80%. بله 80% کرایه ما را کات کردن. ما بسیار تشکری خاص ازشان میکنیم از اینکه واقعا از دل یک دکاندار، یک کاسب و یک دکانداری که البته در طی 10 سال یا 11 سالی که از ابتدای یعنی فعالیت خود گلبهار سنتر است تاسیس شده، واقعا ما بسیار کتمام دردی کرده. احساساتش قابل قدر است که چون یک دکاندار نیاز به یک همدردی دفترش داره. خب بسیار خوب، خوش شدیم بیادر. چطور است کاروبارتان فعلا؟ خوب میچله نمیچله؟ والا یک چیز است بیادر خند که فیشن استایل کار ما کت فیشن است. فیشن یگانه چیزی است که نظر بستگی به بودجه و نظر به روان آرامش یک فرد کار داره. وقتی که یک شخص روانش آرام نباشه، اندیشه نمیتونه حداقل فکر کار کنه و نیاز به یک آرامش روحی و روانی داره. وقتی روان آدم نارام بود، اولا ابتدای ما و شما از خود شروع میکنیم. وقتی که یعنی اقتصاد آدم منظم نباشه، به اولا خوراک است، بعدا پوشاک است. اول مردم به خوراک خود میرسه. یعنی فعلا فی الحال از نگاه مردم از نگاه غذایی فعلا مردم تحریم است. یعنی غذا فعلا به مردم نمیرسه. یعنی نه تنها از نگاه لباس در رکن دوم است. یعنی کاروبار ما از نگاه فیصدی یعنی کلا برات بگیم ناامیدوار کننده است. واقعا ناامیدوار کننده است. چطور از نظام چطور کوم خوبی یا بدی د دې نظام نه تاسو لیدلی که مونږ ته بیان کړئ دوستانو؟ از نگاه نظام فعلی که واقعا خوش هستیم. از چی نگاهش؟ از نگاه امنیتش که واقعا امنیت بسیار خوب تامین کردن. واقعا ما خوشحال هستیم و تبریک میگیم به کل مردم ملت افغانستان. یه فقط امید ما بس از این مردمه که فعلا آمده که به اسم امارات اسلامی، فقط امید نیست که میخواین که برای مردم ملت غیر افغانستان فقط پیشه و کار و فقط غذا را تامین کنه براش، که مردم
فعلا دوره تحریم غذایی است فعلا مردم. ډېرې خبرې به نه کوم، دغه جواب که لنډه کې راته راکړي چې کاروبار کې څومره توپیر راغلی، څومره فرق راغلی د تیر کال په پرتله چې کله ژمی راغی څومره خریداریانې وي، اوس آیا هومره شته یا نشته او که کم شوي څومره کم شوي؟ یعنی از نگاه عمومی براتون بگویم کار ما، خب من پیشترم براتون بررسانم که من تقریبا در حدود 80% 90% کار ما کات شده و امید ما از این دولت فعلی همی است که به ما همی کار ما را رونق بتن، ما بتونیم بسیار با سهولت با بسیار آسایش مثل قبلا که ما کار ما خوب بود، بزنس ما خوب بود، میتونستیم خوب کار کنیم، با مو شکل پیش بریم. چرا روان مردم بعدم پیشترم براتون گفتم که روان مردم فعلا نارام است. از نگاه چی؟ از نگاه پولی، چون معاشات مردم پرداخت نشده، مردم فعلا جیبش خالی است، نمیتونه حداقل به غذای روزانه خود به فامیل خود برسد، چه خاصه از نگاه لباس. دا چې زیاتر افغانان او زموږ ځوانان خو سټایل پسې ډېر ګرځي، یعنې سټایل وهي، اوس هم زیاتره دا پوښتنې کوي چې آیا اوس هم داسې نوي او تازه مالونه راځي که نه راځي؟ والا از نگاه دیدگاه عمومی براتون بگویم فعلا مردم افغانستان اکثریتش در حالت فرار هستند. یعنی فرار چی است؟ فرار اقتصادی است، فرار اجتماعی است، فرار سیاسی است. چون یک رژیم نو، یعنی یک حکومت جدید آمده، مردم بیم دارن، یعنی باید از بیم از بین مردم برداشته شود. یعنی شکل، یعنی ما در سیاستش غرض نداریم، یعنی شکل باید شود که مردم یعنی خودم مرفوع احساس کنن، یعنی رفاه باشه در بین مردم، سهولت باشه. سهولت چیست؟ سهولت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی باشه. مردم فعلا یگانه رکنه که مردم بسیار زیر تاثیر گرفتن یعنی اقتصاد است. اولا کار ما شما اقتصاد باید از حالت نرمالش بیاید تا مردم بتونه در هر عرصه زندگی خود بسیار به شکل اساسیش زندگی خود پیش ببره، به حالت نرمال خود. امی جواب ما را بتین کوتا که امی مالای جدید میای یا نه امو مالای مودروز، این جواب ما را نداره. والا ما دیدگاه که براتون بگم خب فعلا دوما دیپلماتیک مکمل دنیا کشور ما بند است. یعنی پروازهای عمومی که ما قبلا جنس می آوردیم از ترکیه و چین و مال می آوردیم، فعلا مال اصلا نیست و امید هم نیست که دیگه ما مال بیاریم، چون مشتریای ما فعلا تقاضا نداره و مشتری که تقاضا میکرد مردمای اکثریت لوکس پوش و شیک پوش بودن، اونا به حساب در دفاتر کار میکردن. یعنی از نگاه همه چیز فعلا مردم یعنی ذهنن تحریم هستن فعلا، یعنی خود تلقین روز به روز تلقین انسان در خود تلقین هم زیاد شده میره نظر به شرایط فعلی. یعنی امیدوار کننده واقعا نیست شب روزی که ما شما شب روزا میگذرونیم. بالکل. قیمتای مالا چطور ارزان شده نسبت به پیشانی؟ قبلا چه رقم بود قیمتای ما فعلا؟ قبلا ما در حدود 30% یا 35% مفاد داشتیم، اما فعلا اکثر جنسای ما را ما فایده چی که برعکس سر تاوان میخوایم بفروشیم که حداقل هم پیسه ما در دست ما بیاد تا ما بتونیم از طریق از او فامیل خود بتونیم به یک شکل بچلانیم. تشکر برادر، زنده باشین، بخیر باشین. از اینکه در فکرش در ذهن شما این انگیزه گشته که بتونی از یک کاسه به یک دکاندار احوالش بگیری، بسیار تشکری خاص است. قلبا از شما تشکری میکنم. بخیر باشین. ماننه ژوندی اوسئ. که میبخشیم وقتتون گفتار نگیرم. مشکل. امید از داریم که با ما هر رژیمی که باشه، چی جمهوریت باشه، چی اسلامی امارات باشه، ما هر دوش ما احترامش به شما خاص است. فقط هدف چی است؟ با ما فقط دکاندار هستیم، رکن اساسی ما فقط کاروبار است. زندگیتون بچله. بله یا زندگی ما بچله. تشکر، بخیر باشین، خوش شدیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ جور هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. در اول اگه خود به ما معرفی کنین. خالد یوسفی هستم، یک تن از دکانداران گلبار سنتر. خالد جان خوب خواستی؟ بخیر هستی؟ شکر خدا، شما خوب هستین؟ چطور از روزت چطور گذشت؟ از نگاه کاروبار، از هر نگاه در کابل، از نگاه امنیت خب امروز دیدین دیگه در کابل چی حالت بود؟ کاملا یک روز خسته کن و جگرخونی به همه شهریان کابل بود و کاروبار دیگه از صفر است. از نگاه کاروبار اگه ببینی اصلا کاروبار هیچ
نیست در کابل فعلا. کرایه دکان با ما تخفیف بسیار زیاد داده در مارکت، تا 80% کرایه دکان تخفیف داده از وقتی که امارت اسلامی آمده. هنوز ما نمیتوانیم 20% کرایه دکان با ما هست، هم 20% خودم پوره کردن نمیتونیم بزنیم. چطور از دمی لباسایتان که شما میفروشین قیمتایش ارزان شده یا نه؟ فرق آمده یا نه؟ بسیار زیاد، حتی 50%، 60%، 70% زیر نرخ ما میفروشیم به دلیل از اینکه فعلا چند مشتری که روزمره با ما مراجعه میکنه، ما از یار پرسان میکنیم ما رفتنی نیستیم، خارج میریم از کشور. مشتریایی که فعلا داخل افغانستان است اصلا به حساب خرید هیچ پیش ما مراجعه شما نمیکنه. چطور دلتان خونیست که شما می دکان اعلام بتین برین خارج؟ اگر این رقم کاروبار باشه، کار ما صفر باشه، مجبور هستیم دکان اعلام کنیم. خرج خوراک فامیل پیدا نتونیم، مصارف شاگرد داده نتونیم، روزگار ما کاروبار صفر باشه، مجبور هستیم دمی بریم دکان یک با کشور. چند نفر زمینه کار مساعد شده؟ به این دکان سابق 6 نفر، 2 نفر خود ما بودیم، 4 نفر کارمند داشتیم. فعلا 1 دانه کارمند داریم، 2 نفر خود ما هستیم، 2 نفر 3 خودتان است. نفر شاگرد ما فعلا بیکار شده. که تاسو دا راته ووایاست چې مثلا دغه سرپتلونی دی که نه د جاکټ په شکل سرپتلونی دی، د دې قیمت پخوا سو و اوس څومره دی؟ قیمت های از اینا سابق که بود از پیش ما مشتریایی که مراجعینی که داشتیم همش مسئولین مکتب، پانتونا بود، کورسا بود، بسا دخترایی که در دفاتر دولتی و خارجی کار میکنن. از ما تا 2,500 روپیه قیمت از امی بود که 2300 2000 خریدش است، تا 500 300 ما مفاد گرفته میتونستیم. فعلا اصلا هیچ کدام پانتون فعال نیست که مشتری از پیش ما بخرید. کدام مکتب خصوصی یا کورس فعال نیست که دخترای با او سویه باش از ما خرید کنن. اما کارمندای دولتی بود کلش فعلا امی خانمایی که از ما خرید میکرد بیکار شده، خانه نشین شده. به مود علت هم است که کاروبار ما کاملا صفر است. اون کسی که خرید میکنه مشتریایی که داخل خانه می باشه دیگه قدر توانایی نداره که لباس خارجی خرید کنه. امروز چند نفر مشتری آمده به دکانتان و چند نفر خریداری کرد؟ دیگر روزا خب باز یکمتون خوب بود، روزمره یک 8 قلم 7 قلم فروشات میکنیم. امروز هم یوازین طوری شد شاید هر دکاندار 1 دانه 2 دانه، بسیاری دکاندارا تا 80% مارکت شاید اسلاف هم نکرده باشه امروز. یعنی امروز روزتان خراب بود؟ کاملا خراب بود. تا یوازین طوری چیزی که میشه امیت خراب میباشه، کاروبار ما بسیار تغییرات زیاد میشه. تشکر. اسلامی امارت څخه کس غواړي یا هیوادوالو ته کوم وینا لري کولای شي موږ سره شریک. ما از امارت اسلامی صرف هم یک تقاضا داریم که می یونیفرم لباسای نظامیش کسب مشخص باشه، به خاطر که دیشب در موضع ششم یک موتر ما رو 2016 بود و سرقت بردن، پس دوباره موفق شدیم موتر به دست آوردیم. معلوم نیست هر کس که حالا فعلا یک لنگی یا کلاه ریش دراز می داشته باشد به نام امارت اسلامی از ما استفاده جویی میکنه در سرک و در جایی که استاد میکنه. کسی جرأت نمیکنه که در مقابل از او بگه، مجبور هستی تلاشی بده. وقت تلاشی بده یک وقت میفهمی که کدام استفاده جای است یا تعقیبی است. همین لباسای امارت اسلامی منظم شوه. یکی دوم دیگه می جزایی که به دزا فعلا اصلا کمتر وجود نداره. هر کس که اختطاف میکنه، دوزی میکنه، اونمو حالت یک سابق بود، فعلا هم ترس در دل مردم نیست. مگر اگر بندی شیم باز کدام حکومت تغییر کنه ما دوباره آزاد میشیم. یک طرز در دل مردم باشه، یک جزای قسم سابق که مردم از امارت اسلامی طرز داشت و می کسایی که اختطاف میکنن، موبایل دوزی میکنن، چور میکنن، موتر دوزی میکنن، با میا یک جزایی که در ملای عام باشه، در یک جای عام، در یک چورایی بیربار کم مردم رفت آمد داشته و یک جزای بینا بده، به همگی پند میشه، درس میشه، کس داینده نمیتونه کار خلاف قانون کنه. در غیر از او فعلا ما که از مردم میبینیم همگی به می فکر است که قسم حکومت سابق مردم ترس نداره، می دزد باشه، اختطافچی باشه، خلاف قانون کار میکنه، فعلا کدام ترس در دلش نیست. اگر قسم دم اولا در ایراد چند نفر اعدام کرده بودن دستش قطع شد یا کدام جزای که در تلویزیون ها مردم ببینید در یک جای عام باشه اصلا دزدی مکمل گم میشه. فعلا پس اونمو حالت که در حکومت سابق بود با ما معلوم میشه. ما ترس که بعد از 6 7 بجه از خانه خود بیرون نمیتونستیم برایم، به خاطر میفتیم موتر ما دوزی نشه، اختطاف نشیم یا کدام قضیه سر ما نشه. فعلا دی نمیشه و روز به همگی که زنگ میزنیم خبر میگیریم یک حادثه سر شده. اونمو حالت فعلا حتی از اون که گدواتی زیادتر شده به خاطر از اینکه یک تعداد به نام امارت اسلامی استفاده جویی میکنن. تشکر. بخیر باشین، زنده باشین. ببخشین که وقتتان گرفتیم.
لیدونکو زمونږ دري ژبې ورورو چې تاسو خبرې واورېدې نو په دې هکله یې وغږېده چې په دغې وسایلو کې چې تاسو ګورئ دې دوکانونو کې په دې کې تقریبا 80% تخفیف راغلی خو بیا هم مشتریان یا خریداران نشته چې ویخلي ځکه خلک بیکاره دي پیسې نه لري نو خرچه به څنګه وکړي او همدارنګه د دې یوه بله وینا دا وه چې امارت اسلامي نه دا غوښتنه وه چې دا خپل امنیتي ځواکونه دي باید په نظامي لباس سنبال کړي ځکه چې زیاتره غلا او تروریستي ډلې د دوی له لونګۍ او د دوی له جامو څخه ګټه اخلي او ځان د طالب په نامه معرفي کوي او غلاوې او بېلابېل تروریستي جرمونه ترسره کوي ګرځو ګلبهار سنټر کې تاسو ته به د ګلبهار سنټر تازه وضعیت ښایو ملتیا مو دکانداریم څنګه ده دکانداری خو بیخي له حد 90% بیخي راټیټ شوی ده وضعیت مخکې نه ولاغه خو امارات اسلامي چې راغلی ده نورم له صفر ته راټیټ شوی ده صفر ته راټیټ شوی دی څنګه دلته خو ځینو ستاسو د ګاونډیو دکانونو وویل چې موږ ته یې کرایه راټیټه کړې ستاسو څنګه ټیټه شوې که نه او زموږ ټیټه شوې 2.5 میاشتې فری راکړه او 0% اوس کرایه ورکو نو رئیس د ګلبهار سنټر چې دا واقعا د بسته کابل کې به داسې هغه نه یې کړی خو موږ سره ډېر واقعا مردانګي وکړه کرایه مو ډېره ټیټه شوې ده له حد څنګه د خریداري خلک راځي خرید کوي نه کوي خلک خو ما ته دوی هغه زیاتره بیخي صفر ته راټیټ شوی نور هغه وظیفهداران یو څو کسانه چې ول هغه اوس خپلې وظیفې له لاسه ورکړي یا که راځي خو معاش ورسره نشته طبعا په موږ تاثیر کوي ډېر او د دې وسایلو په قیمتونو کې توپیر راغلی توپیر وو دا خو ټول په ډالرو زمونږ بدبختانه ملک داسې ملک نه ده چې واردات ولري ټول هغه لري ده یعنی قیمتونه پورته شوي دي که نه ارزانه پورته شوي دي او تاسو څنګه تاسو چې پخوا په کوم قیمت کې خرڅلاو کوو اوس هم هماغه قیمت کې خرڅلاو کوئ که نه ټیټ شوی که جګ شوی هماغه اندازه ده هماغه ټیټوالی یا جګوالی خو پکې نه دی نه فرق نه دی راغلی څنګه دی ژوند کیسه که راته وکړي چې ژوند هم په دې نظام کې ښه و که پخواني نظام کې واقعیت کوي رښتیا چې ووایم نه په غیر نظام کې داسې ژوند و او نه اوسنی دغه کې فقط دا مهم هم نه ده چې ته امنیت ولرې بس ژوند ښه ژوند ده امنیت سره په څنګ ته باید اقتصاد هم کوي کاروبار هم کوي نو ژوند په همدغه ښه والی ده نور داسې خاص څنګه امنیت له نګاه نه څنګه هغه نظام خو که ده د امنیت له نګاه نه اوس فضل د خدای دی چې د امارت اسلامي نظام ښه ده د امنیت له نګاه نه خپله څو بجې د شپې کور ته ځي دکان چې کله بند دی مثلا پخوا څو بجې تلې اوس څو پخوا 9 بجې قلفه اوس 7 بجې قلفه ولې 7 بجې قلفه اوس نشته کار نشته باندې مجبور یو چې قلف وخته مشتریان نشته چې درشي او خریداري نه مشتریان نشته بیخي 2 ساعته توپیر شوی یعنی 2 ساعته وخت هم کم کړی او یو ساعت سهاري توپیر شوی ده سهار هم ناوخته راځو مخکې به 8 بجې دلته حاضر اوس 9 بجې یو نیم ساعت یو ساعت تفاوت راغلی دی دا دکان کرایه را ایستلی شي ګټه کولی شي که نه خپل هغه کور ته نفقه برابرولی شي په دغې کاروبار کې فعلا په دې کاروبار کې فقط هغه د دکان کرایه او خرج خپل دی وځي نور داسې نفقه چې کورنۍ ته برابر شي نه برابري اسلامي امارت یا اوسني نظام نه څه غوښتنه لري همداسې که هیوادوالو ته څه وینا لري اسلامي امارت نه دغه مې غوښتنه ده چې اوس نظام او هغه د 2021 پیړۍ ده باید ډېر اقتصاد ته پاملرنه وکړي او دا نور لکه نور ګاونډي هېوادونه او غربیانو سره د ښه روابط ولري دغه به ډېر ښه خدمت یې د وطن لپاره مننه کور وده ژوندی اوسئ
مننه درنو لیدونکو، دا و د ګلبهار سنټر تازه وضعیت چې تاسو ولیده او د دې لوی مارکیټ او د دې لوی سنټر بیلابیلو دکاندارانو خبرې اترې هم تاسو واورېدې، د هغوی نظرونه هم تاسو واورېدل چې اکثرو یې دا ویلې چې اوس یې هغه خرڅلاو کم شوی دی، د پخوا په نسبت تقریبا 80 سلنه کم شوی دی، او همدارنګه نوي مالونه هم اوس نه راځي ځکه لارې بندې دي او نه د هوا له لارې راځي نه د ځمکې له لارې، او همدارنګه د مالونو په بیو کې هم ټیټوالی راغلی، د پخوا په پرتله ارزانه شوي دي. نو د ټولو هیله دا وه چې اسلامي امارت یا اوسنی نظام باید خلکو ته کاروبار وګوري، خلکو ته کار پیدا کړي، چې د هغې له کبله بیا د دوی بازار هم ګرم شي، چې چا سره پیسې نه نو څنګه به خریداري وکړي. نو هیله ده خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. اوس دغه دی د ماښام 7 بجې دي، دا ګلبهار سنټر دی، تاسې ګورئ چې پخوا به دا لوی مارکیټ د شپې تر 10-11 بجو پورې دکانونه خلاص وو، خو اوس چې دا مشتریان شته او خلک نشته چې خریداري ته راشي، نو 7 بجې دي، دا د اکثریت دکانونه بند شوي دي او کم پاتې هغه هم په بندېدو دي. نو هیله ده چې دغه ستونزې د ټولو هیوادوالو حل شي او افغانستان دې تل آباد شي. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې ازلیږم، تاسو په لیو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.